الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، زه شهنشاه باچا تاسو ته مخاطب یم. عزتمندو څنګه کیدای شي تاسو ته پته وي چې په دې نیټ چا ورکړی دی چې شهنشاه باچا وفات شوی. نو عزتمندو مرګ خو حق دی، دا خو به یو نه یو ورځ راځي. خو الحمدلله زه روغ یم. خو کومو دوستانو چې داسې کړي دي نو ګوره دا خو ګناهګار شو که نه، خامخا لکه وایي د یو خبرې د پوره معلومات نه دي کړی نو اخکه خبر مو ورکوه. که داسې کوې نو دا خو مطلب ګناه کوې. نو الله پاک دې ما ته هم هدایت وکړي. الله پاک دې داسې زما غوندې ناپوهه ټولو ته هدایت وکړي. عزتمندو ګوره هر یو سړی مور لري، خور لري، داسې رشتې لري چې هغه اړه په هغه انسان دردېږي. نو عزتمندو داسې ډېرې رشتې خفه شوې. یا ګوره لکه هر انسان سره الله پاک خو هر انسان سره مطلب مسلمان محبت کوي. نو الحمدلله داسې ما الله پاک په اړه کې محبت اچولې. ما سره هم داسې رشتې شته چې هغوی ما سره محبت کوي. د هغوی زړه ته سخت تکلیف ورسېدو. ما ته رنګ زما میاندې خویاندې هغه جاړي نو مال هم جړه. زه خو تقریبا تاسو 3-4 پیرې وجړولم. عزتمندو لکه چې د بل جړه واورم او هغه ما سره څونه مینه کوي نو الله پاک دې دوی سره مینه وکړي او الله پاک دې زمونږ مینه زمونږ تعلق د خپل نو عزتمندو لکه دا قسم دا مه کوئ چې مکمل تاسو ته معلومات نی. زما تقریبا دا چې 3مه پیره شوه. وجني خو الله خو مې لا نه وجني. نو د دروغو خبر ورکړي هغه وفات شوی دی. نو دا قسم الله ته وګورئ. داسې